د طالبانو لوی اقدام د پاکستان خلاف دا چې پکتیا کې طالبان د پاکستان خلاف څه کړی دي. ملګرو کو تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پکتیا ګمرک ریاست مسؤلان وایي چې له پاکستان څخه دغه ولایت ته راوختونکي یوه موټر کې یې چاودیدونکي توکي نیولي دي. د پکتیا ګمرک ریاست مرستیال جاوید حقیار سلامت اندار ته وایي د تشریح توکو چک کولو برخې کارکوونکو په یوه کوچني بارونکي موټر کې چاودیدونکي توکي نیولي دي. نوموړي په وینا دغه موټر چې بیلابیل سوداګریز توکي له پاکستان څخه پکتیا ته رالیږدول د 398 قوطیو کې چاودیدونکو توکو ځای پر ځای کړی شوي وو. هغه زیاته کړه چې د یادو چاودیدونکو توکو د لیږد په تور موټر چلوونکی نیول شوی او د نورو څېړنو لپاره اړوند امنیتي ادارو ته سپارل شوی دی.